د بلخ ولسوالۍ د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکو په خپل لاس د جوړ شوو ساینسي او هنري توکو نندارتون ترسره کړ. د دغه ښوونځي مسؤل وویل چې دا ډول پروګرامونه د زده کوونکو هڅولو کې مهم رول لوبوي ترڅو خپل پټ استعدادونه رابرسېره کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د زده کوونکو هڅونه او ملاتړ به د نوي نسلونو لپاره د یو روښانه راتلونکي لامل وګرځي. دا څلورم کال ده چې موږ د جشنواره په دې مکتب کې پرانیزو. لله الحمد تیر کال نه سږ کال ډېر نوښتونه په دې مکتب ته راغلل او زموږ شاګردانو ډېر ښه فکر کړی و، ډېر ښه نوښتونه یې راوړي ول او داسې شیان یې جوړ کړي ول یعنې که امکانات د افغانستان ضرورتو ته موږ کتلي دي او دا برنامې هم جوړې کړي دي او انشاءالله زموږ شاګردان دا توانایي مهارت لري چې امکانات یې هر څه جوړولی شي. له بلې خوا په دې نندارتون کې یو شمېر ګډونوالو زده کوونکو د خپلو لاسته راوړنو او لاسي صنایعو د معرفي کولو ترڅنګ وویل چې له دغه ډول ساینسي نندارتونونو له ترسره کېدو څخه باید لا زیات ملاتړ وشي. خود ما اینجا کرین ساختیم از طریق پیچکاری و بمبه سیروم دیگه از کارتان دیگه اگر ما حمایت شویم میتوانیم از چیزهای بسیار عادی و بسیار چیزی کم میتوانیم چیزهای بهتر جور کنیم و در دنیا نشان بدیم که ما هم میتوانیم یک چیزی را جور کنیم. من د اسلامی امارت نه دا وختونه چې موږ عصري زده کړو ته زمینه مساعده کی او بل د ښه امکانات موږ مساعد کی او موږ کولی شو چې یو ځای ته ورسیږو. د یادو زده کوونکو کورنیو هم په هیواد کې شته شرایط او امنیت د ټولنې د ټولو برخو د ودې لپاره یو ښه فرصت وګاڼه او د دې پروګرامونو له ترسره کېدو څخه ستاینه وکړه. خداوند همیشه را موفق داشته باشه که هم تو برنامه‌ای بگیرن، برنامه‌ای که اطفال تشویق میشه، فامیلایشان تشویق میشه. 90% 80% هر څه ورته مهیا دي. خوشن او سادهام سره ډیر کوشش کوي، رئیس او سره ډیر کوشش کوي او په وخت سره راځي، حاضري په وخت سره ده. نو ان شاء الله که چیرې د سره یو څه کومک نور هم وشي لکه لابراتوار کنه لکه مثلا دا تخنیکي بعضې وسایل دا ورته آماده سي نو آینده کې ان شاء الله دوی کولی سي چې له ده نه پسې ښه ښه شیان جوړ کړي، ان شاء الله له ده نه پسې پورته شیان جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په بلخ ولایت کې 860 ښوونځي فعالیت ترسره کوي چې له دې ډلې څخه 166 هغه خصوصي دي.